د لوی او سپېڅلي لیزر رب په تلپاتې نامه. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې ستاسو خدمت ته حاضر یم. هندوانه وخورئ او له یو شمېر ناروغیو سره مخه وکړئ. دا چې د هندوانو موسم دی نو له ګټو یې خبر شئ. هندوانه د ګرمۍ موسم میوه ده چې په عام ډول د ګرمۍ ختمولو او په بدن کې د اوبو زیاتولو لپاره استعمالیږي، خو سربیره پر دې هندوانه د یو شمېر ناروغیو مخه هم نیسي. د روغتیا ژورنال د راپور پر اساس په هندوانه کې 92% اوبه شتون لري، چې د انسان روغتیا لپاره تر ټولو ښه خواړه دي. همدا ډول د هندوانې په یو ګیلاس شربت کې 46% کیلوریزم او د ویټامین سی او ویټامین ای ماده دی هم په پراخه ډول شتون لري. هندوانه په هیڅ ډول بده اغیزه نه کوي، بلکې برعکس د دې یو شمېر روغتیایي ګټې دي چې په لاندې ډول دي: د بدن اوبه او نمکیات کنټرول ساتي. لومړی باید وویل شي چې هندوانه د ګرمۍ موسم میوه ده او په ګرمۍ کې د انسان له بدن څخه اوبه او نمکیات زیات خارجېږي چې تنده هم محسوسیږي او کمزوري هم. د روغتیا متخصص وایي هندوانه کې داسې اجزا موجودې دي چې نه یوازې د ګرمۍ په ختمولو کې مرسته کوي، بلکې په بدن کې د اوبو، نمکیات یا مالګې سطحه هم کنټرول ساتي. د سرطان په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د یو شمېر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په هندوانه کې د سرطان راپیدا کولو ماده لایکوپین مخنیوي اجزا موندل کېږي. یعنې هندوانه په خپل ترکیب کې لایکوپین ماده لري، کومه چې د سرطان په مخنیوي کې مرسته کوي. د زړه ناروغۍ لپاره ګټوره ده. هندوانه د زړه ناروغیو د خطراتو څخه ساتنه کوي. په دې کې شته ماده لکه ویټامین A, C, B6 منرالونه او لایکوپین اجزا نه یوازې د سرطان او هضمي سیستم ښه کوي، بلکې د زړه ناروغیو لپاره هم ډیره ګټوره ده. ځیګر او پښتورګو لپاره هم ګټوره ده. هندوانه د تشو میتیازو روانول ښه کوي. زیاتره د ځیګر او پښتورګو ناروغان د تشو میتیازو رواني څخه ککړېږي. د دې لپاره هندوانه غوره خورا ده چې د میتیازو رواني ښه کوي او پښتورګي صفا کوي چې هیڅ ډول فشار نه محسوسیږي. همدا ډول دغه میوه له بدن څخه په امونیا ویستلو کې هم مرسته کوي. امونیا د نایتروجن او هیدروجن یو مرکب دی چې بې رنګه غاز په شکل وي. په بدن کې د امونیا شتون پر پښتورګو فشار راولي، ویښتان او پوستکی ښایسته کوي. په هندوانه کې اسید ضد ماده شتون لري چې د لمر وړانګې زیان ویښتان او پوستکی ښایسته کوي. په هندوانه کې اسید ضد ماده شتون لري چې د لمر ویښتان او پوستکی ښایسته کوي. په هندوانه کې اسید ضد ماده شتون لري چې د لمر وړانګې زیات مخنیوی کوي. زیات لمر د انسان پوستکی توروي او ویښتان یې ژیړوي. په هندوانه کې ویټامین A او ویټامین C ماده د بدن پوستکی او ویښتان ښه ساتنه کې مرسته کوي. همدا ډول هندوانه هډوکي قوي کوي، د وینې لوړ فشار راکموي، انرژي تولیدوي او د بدن دفاعي سیستم هم پیاوړی کوي. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، ضرور یې سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. والسلام.